همیشه به دا دین د اسلام قائم وي. سبب د قیام پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ذکر کوي یقاتل علیه عصابة من المسلمین، جنگیږي به په دې دین د اسلام د دفاع و د استحکام لپاره یو جماعت او ټولۍ د مسلمانانو حتی تقوم الساعة تر دې چې قیامت قائم شي. رسول علیه السلام وایي چې د مجاهدینو ټولۍ به تر ورځ تر قیامته پورې موجود وي. کله چې قرب قیامت شي بیا به د مجاهدینو دغه ټولۍ او جماعت د ځمکې له مخ څخه ختم شي او مسلمانان او محمدي امت اوس دا شعارونه بدرګه کوي چې جهاد ختم شوی ده. حال دا چې قیامت هم نه ده راغلی، د قیامت عظیمې نښې هم موجودې نه دي او د ختم جهاد اعلانونه او خبرې او مجلس